که تاسو د پردیسۍ یعنی مسافری په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو نو د شیانو په ګرواخستلو معاملې وکړي. کله تاسو نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معاملې وکړي نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه د امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دی وویریږي او شاهدی هیڅ کله مو پټوي. څوک چې شاهدی پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسو له عملونو څخه به خبره نه ده. په اسمانو په ځمکه کې چې څه دي ټول د الله دی. تاسو که د خپل زړونو خبرې ښکارا کړئ او کې پټي وساتئ په هر حال الله به تاسو نه د هغو حساب واخلي. بیا د هغه واک دی چاته چې خوښ شي وبې بکی او چاته چې خوښ شي سزا به ورکړي. هغه په هر څه قادر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هدایت ایمان راوړی دی چې د هغه در رب لخوا پر هغه نازل شوی دی او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي هغه هم دا هدایت د زړه په مینه منلای دی. دوی ټول الله د هغه پرختي د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلي دي او د هغه وینا دا ده چې مونږ الله په پیغمبرانو کې یو له بل توپیر نکو. مونږ حکم واورید او اطاعت مو ومن سختنه. مونږ ستاسو څخه د ګناه بخښنې غوښتونکي او همدا ستاسو لوري ته زمونږ درتګ دی. الله هیڅ ساکښته د هغه وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي. هر چا چې څه ښه کړی دی د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدی کړی ده د هغې ګناه پر همغه ده. مؤمنان تاسو داسې دعا وکړئ: ای زمونږ رب، کله موږ نه څه هیر او خطا صادره شي موږ پرې منیسه. څښتنه پر موږ هغه پیټه موږ چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دی خیر. زمونږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مګده له موږ سره آسانی وکړه. زمونږ له ګناهونو څخه تیر شه. پر موږ رحم وکړه. ته زمونږ کار جوړونکی د کافرانو په مقابله کې زمون مرسته